السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به موږ وایو انګلیسي جملې او ورسره به لږ ګرامر هم واضحه کوو، خاص کر بګنر والا. دا بګنر درس دی، پکې لږ ګرامر هم دی، ورسره جملې مثالونه هم دي. لکه لومړی مثال This is a bird. دا یو مرغۍ ده. دې کې څلور demonstrative pronoun کارول شوي دي. demonstrative pronoun ویل کېږي اشاره کوونکي یا ښوونکي ضمیرونه. This, that, these او those دی. This is a bird. دا یو مرغۍ ده. دویم That is a bird. That is a bird. هغه یو مرغۍ ده. دریم These are birds. دا مرغان دي. Those are birds. څلورم Those are birds. هغه مرغان دي. که فکر وکړئ دې کې دا او هغه استعمال شوي دي. پښتو کې دا یا وی هغه. This is a bird. This هغه وخت کارول کېږي چې یو څیز د سره مفرد یعنی یوي او نږدې در سره، نو this استعمالولی شي. یعنی this is a bird، دا یو مرغۍ ده، نږدې در سره. دویم that is a bird، هغه یو مرغۍ ده. that هغه وخت کارو مونږه چې کله یو څیز تانه لري او سنګل مفرد یوي، نو ته ورته that کارولی شي. That is a bird، هغه یو مرغۍ نه لري، ورته اشاره ورته کوي. دریم These are birds، دا مرغان دي. These موږ هغه وخت کارو چې یو نه زیات شی نه او نږدې در سره، چې لنډې اشاره ورته کولی شي. These are birds، دا مرغان دي. یعنی پښتو کې موږ واضحه پوهیږو چې دا د نږدې دپاره کارول کېږي. څلورم those موږ هغه وخت کارو چې یو نه زیات شی نه او لري. Those are birds، هغه مرغان دي. یعنی اشاره ورته کوو چې کم لري. نور مثالونه پکې هم وایو. دلته ستاسو نور هم واضحه پوهیږئ. This is a flower، دا یو ګل دی. دویم that is a flower. That is a flower، هغه یو ګل دی. دریم These are flowers، دا ګلونه دي. دا ګلونه دي، نږدې دي. Those are flowers، هغه ګلونه دي. څلورم Those are flowers، هغه ګلونه دي. نو دې کې this, that, these او those یعنی demonstrative pronouns استعمال شوي دي. دې ته ویل کېږي demonstrative pronoun. اوس دلته یې موږ مکس مثالونه وایو نور. لومړی This is my book، دا زما کتاب دی. This is my book، دا زما کتاب دی. That is your book، هغه ستا کتاب دی. That is your book. دریم That is beautiful mountain، That is beautiful mountain، هغه ښکلی غر دی. هغه ښکلی غر دی. That is a beautiful mountain، یعنی هغه ښایسته غر دی. څلورم This is new car، This is new car، دا نوی موټر دی. دا نږدې دی، نو this is new car، دا نوی موټر دی. په اخره کې به یو څو مثالونه هم دي چې هغې کې به تاسو خپله لیکئ. په کمنټ کې ماته لیکئ چې کم یو ته کم یو راځي. یعنې this کم ځای کې راځي، that او these او those. اوس those کې مثالونه. These shoes are comfortable. لومړی مثال These shoes are comfortable، دا بوټان آرام دي. comfortable کېږي آرام دی، چې کم آرام احساس ورکوي. comfortable. These shoes are comfortable، دا بوټان آرام دي یعنی ښه دي، استراحت والا دي. دویم These دا لومړی مثال او دویم چې دی دې کې these کارول شوی. these چې کم نږدې او جمع یي، نو بوټان نږدې دي او جمع دي، نو these ورته کارول شوی دی. دویم مثال These pens are blue، These pens are blue، دا قلمونه نیلي دي، نیله دي یعنی اسماني دي. دریم دریم او څلورم those کې مثالونه دي، یعنی چې کم لري او جمع یي. Those houses are expensive، دریم مثال Those houses are expensive، هغه کورونه ګران دي. expensive ویل کېږي ګران ته، expensive قیمته، چې کم لوړ قیمت لري. Those houses are expensive، هغه کورونه ګران دي، قیمته دي. څلورم Those trees are really tall، Those trees are really tall، هغه ونې واقعاً لوړې دي.
really tall یعنی ټال ویل کېږي لوړ جګي. اوس یو څو مثالونه دي دا به تاسو کمنټ کې لیکئ چې لومړی مثال کې کوم راځي، دویم کې، دریم کې او څلورم کې. زه به تاسو ته پښتو وایم. لومړی مثال is very old car. this that these those دې کې چې هر یو راځي دا ډیر زوړ موټر دی. نو لومړی کې چې راځي. دویم is a parrot. هغه یو توتی دی. هغه ته کوم شی راځي؟ this راځي، that راځي، these راځي، those راځي. دریم مثال are my friends. dash are my friends خالیګاه ده. د خالیګاه به تاسو یو څه پکې لیکئ لاندې کمنټ کې ولیکئ راته. دا زما ملګري دي. دا زما ملګري دي. څلورم are خالیګاه your shoes. آیا هغه ستا بوټان دي؟ are خالیګاه your shoes. آیا هغه ستا بوټان دي؟ دا د نن ورځې درس او یو څو مثالونه تاسو کولی شئ چې کمنټ کې لاندې ولیکئ. لومړی ولیکئ ورسره چې دی دا this that these those کې یو ورسره ولیکئ، بیا دویم او دریم او څلورم.